दीन, अल्लाह और इस्लाम। दे दृट को तकरीर दर तको दीन सतवई, अल्लाह सतवई और इस्लाम सतवई। अजीजानो जमुंग पदे मल के जलसे डेरी की तकरीरू नहीं लोहे लांजे कुंजे पकी, लेकिन दा कौम तर उस पूरे चिपकम टकुद इस्लाम दारो मदार दे अगर टकु तर उस पूरे दा कौम पोए न दे। उस दर की और पासों ची दीन सतवई, तासो टोल जान ता दीनदार वाई, उस दीन सतवई। अल्लाह मनलो वाला टोल यही अल्लाह सतवई, इस्लाम मनलो वाला टोल यही टोल पाकिस्तान है मनी। और पटोल पाकिस्तान के द्वलो सरबरागान दी, यो गुलाम साक खान और यो नवाज शरीफ, आखो द्वाड़ा दे इस्लाम टेकादारान। ठीक उस इस्लाम वही सता पदे बांधे अजीजानो जमुंग द थ्रू आउट पाकिस्तान आवाम चिदी अगा कादिर नदी वक्ती तौर द सोडा वाटर बोतल पशान पर जोश किराशी लेकिन ब्यारोस तो पकी इसम नहीं। नुजता सुना अपील दा कौम ची दीन उपे जन चिस्कोला हो तकड़े प्रापेगंडोला हो तकड़े यो बल पसे लकई तड़लो लखो तकड़े, लेकिन दिल में ईमान निश्ता च दाव पे जने च दीन सतवई। स्तासो मिसाल दा से दे लकबुनेर के यो दो बुढ़ाए खजे नास्ते नुदागे यो खजिन वसी यो वड़ू के वंदे रेडियो रावड़ो नो अगर रेडियो चोला गोलो नो बुढ़ो तवे चवाओ रही देर खा गजल दे पके नो रेडियो के गजलों चे बरसात में उस बदा पुख्तनम दर नकोम ची दीन सतवई तक दीन दिन खुद याद दे ना यो बुढ़ाई बोली तो वही चिखोरे चपोइश हुई विचिना चेव वेदाय वो नवी पकीचे पर बरसवात की दिन पर तरकाय रवान दे
उस غزل دے برسات میں اس تقدین ندین خدای خبر چې سب بلا دا بوډو تی دا جوړ کړ چې په برسوات کې دین په ترقه روان زمونږ هغه د بوډو مثال دی چې دین ستوي ولی د سبي دین ہے مس دیندار دین وای ست د دین لفظ معنا څه ده الله وای ستا د الله معنا څه ده اسلام وای ستا د اسلام معنا څه ده پدې ما پوهه نن د پاکستان قوم مونږ پدې پوهه نه کړې شو مایوس چې دین ستوي د دې معنا څه ده عزیزانو زخو یو گناہگار او روسیا سړی ما او بیا ما 6 لک روپیم شیاګانو ناغستی دي نو دې ورځو کې خو زه ډېر خراب یم ما ته یو مرګري ووی چې ستا متعلق پیښور کې دا پراپیګنډا ده چې د 6 لک روپۍ شیاګانو ناغستی ما سلویخ کالا د پیښور مسلمانانو ته تقریرونه کړی دي داغه سلا ما ته د رزیل قوم دار آکړه د رزیلانو چې ما 6 لک روپۍ شیاو ناغستی ز شیعه د خدای بندگان نه غنم ترغه پوره چې سو پوره د جناب محمد رسول الله اتباع نه کړی او د ابوبکر او د عمر عثمان په چوکاټ باندې سر نه یې ترغه پوره ز شیعه د خدای بندگان نه غنم ما ته پته ده چې دا کم د سور بچی ما په صدا پراپیګنډا کړی 6 لک روپے ورشه زما د ژوند ریکارډ دی په پیښور کې دا کوسډب ز سړی نه غنم ما پس ډرامې زکه کوي چې ما د دې خزه پرې نه خوې د دوی لونه مې پرې نه خوې د دوی زامن مې پرې نه خو دا د باګړو بړواګان مې پرې نه خو نو ما پس خوبم څه وای کړه د چا خزو پس چې ز ډرامې کوم په مینا بازار کې دا تاسو سره جو نو هغه دلب ما پس څه وای نه ها دا هغه څوک وای چې د چا خزه په زر روپے سرونه جوړای په صدر کے پا ایئر کٹنگ کے دا خبر یاغا خلق کے او ما پی جندلی دی کدا دا سڑی زامن نشو نو دا کیسا خانے پا جلسہ کے با زد دی ټول رازو نفاش کا ټول رازو نا او پا ما بے ثابت ہوئے دا کم الفاظ چې ما د شیعو متعلق ہوئی که شیعو کی ایمانی نو را میدان تا دی شیعو ثابت دی کی چې مونږ بجلیگر مولا ته 6 لک روپے ورکړي زما په خبره پوهیږئ خان بہادر د بے نظیر په وخت کې منسٹر اوقاف او کنو ورشه قرآن ورته په سر کې دی چې ټلیفون راته وکړو چې بے نظیر مشایخ او علما کانفرنس کړي
دے کانفرنس تا یوی گھنٹے تراشه د 20 लाख روپو چیک در لیگم او دا سبالا کیش کاو 20 लाख روپے والا ما ورتوی چې خدای دې هغه کور روان کا چې پتنګي کې دي ما سلويخ کاله د پاکستان نزان پاو 10 کې ساتلې زه د سلويخ تو کاله او 10 په 6 लाख روپے مات کړ تاسو خیال را که ایمان درکې چې دا کانفرنس تیر شي بیا دا چیک راولېګا زب اوس خزه تناسته ما او خلق به می پټی وی وګوري چې لا میاں رنا پیچھے ڈرامے کر دینی یہ بھی بیٹھو ہی تاسو خود سے یہی کرے پچکو والو والا لا میاں او بجلی گھر بھی بیٹھو ہی رنا پیچھے ڈرامے کر دیتے رن تلے بیٹھو ہے وائے بکن ٹیلی ویژن خونن سبا بزرگانو کرم دے اولیاء کرا شیخانو کرا اجیانو کرا خطیبانو کرا غجیانو کرا وہی نمازاں تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نوروے نمازاں تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نوروے حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کرو ہوئے نمازاں تیرا سیاپا کرن اے داڑی تیرا سیاپا کرن اے حج تیرا سیاپا کرن اغنجی توب تیرا سیاپا کرے شیخی تیرا سیاپا کرے تے روزہ تے نوروے دعوے سروائم دعوے سرکچا کی ایمانی دا بارہ وفات بارت ربیع الاول باندی دا قصخانی جلسے تا راولی دا پاکستان حکومت راولی شیعہ راولی آر سوکم چخوا خیرہ ولی خبر صفاش دعوے سر چه ترو سپوری دا پاکستان حکومت دا بجلیگر مولا خرید کرے نہ دے کوشش ډیر کرے جرنل فضل حق دے خدای و صبحی ما تیوی تا منسٹر عالم منسٹر دے عالم یو لسکرت یرا پسی وزیران را لے گل منسٹر دے عالم منسٹر دے عالم حلقہ زنکو منسٹری دوی خور پسی سوی ناس وریتا اغشنا جنڈا جستا پا دوربین کے بدی شونن در باندے لگے دنے رکا نا سوی ناس پہ منشترائی باندے خوبازم متیازی مونکا متیاز نن در پدر خاوری پا سر گرزئی کیا کرا وزیر نے لکھو ہے تو ڈائریکٹر نہیں ماندا وزیر نے لکھو ہے تو ڈائریکٹر نہیں ماندا مولانا صاحب سے چلو منسو نن میں یودا سے ظالم سوال جواب دا بلدیات وزیر تا لے گلے دے جی پدے مضغو کی بے دڑے ویل جی دا بلدیات وزیر لکلی دے ہوگا ڈائریکٹر ہی نمائی مال دا بلدیات وزیر تا ورش ہوایا چکا دا سڑی زوئی نو پا دیٹو کی استعفا ورک زب وزیریم او زب یولان دی سڑی تا اولی کم چی دا کار دا سے ہوکا او بینه کی دفتر تا ور پسے ورزم او سرلان دی او خپے پاسز وڑندو
نن ته په کوم ملک کې اوسې ویاڼو له ته جاړې سرک له ته جاړې چواري له ته جاړې ماشکي له ته جاړې اوړو له ته جاړې چې خدای دې نور په جاړه مونږ سو اس مونږ ته وایي چې لے میاں کدھر گئے مولا ہن چپ کے بیٹھے ہوئے ملک پیا تباہ ہوندے تو منو کیوں کہنے یہ تو 43 سال ہوئے جڑا آدمی تو پشور دا وڈا بڑھاندا پیا چلا آ رہا ہے آنے پیئے اس کو جا میرے نال کی میں تیرا امام نہیں گوا میں تیرے ختمہ تے نہیں آنا میں تیرے مردیاں دے جوڑے نہیں پانا میں تیرا لیڈر نہیں گوا میں تیرا غلام نہیں گوا میں تیرے کارج نہیں رہنا میں نے تیرا ووٹ نہیں لیتا ہوں تک میرے تے کے ٹھپر پیا ویچنے ٹھپر انہاں تے ویچ جنہاں نو یارا خوص خلینا میں چوز میرے تے ٹھپر ویچ تے میرے پیچھے چس کے مارنے تنو شرم نہیں آندا جنہاں لوگوں تنے جا کے کرسیاں تے بٹھایا انہاں لوگ کا پیچھے جا میرے کو میرا تو احسان من اپنے ہوتے کہ میں سالی چک 2 دفعہ کے تیرے سامنے اللہ دا دین بیان کر میرے تے کوئی ٹھپر نہیں چو نہ میں توڑا کوئی زر خرید غلام باقی میرا ایمان میرے کول وزیر آئین کے تا منسٹر آلو میں نے کہا زنکے گا یول اسکرت وزیر شاہ اتاسو پہ ایمان میں نورگولا چتا تو کہ وزیر کہو دے درے دے گا بابان دے کے کنا کا خوشحال ہے خواہ پہ یولا سمزل ورطما ہوئے لی چنہ بھی پریدائی وی چنہ مالی 1 کروڑ روپے راکئی چیزے دا لندن بینک کی کیدا ویل ولی مال چې وزارت نه لري شم زما تقریر کوم په جلسه کې په جمعات کې پادیرا خلق وې راځم مړه نام پرون وزیر د قوم ټول مال والے اوس مونږ ته تقریرونه کوي داسې بوایي کړي تاسو پښتانه پښتانینګه پښتانه په شرمونو شرمیر پښتانه پختون ستا تاسو پښتانه سره پیژنونه تاسو هغه نه یې نن به مال مخې راغی مولانا زه مبارک خدای ډیره مهرباني را باندې وکړه مال والی ویلې بس کور بچی به مې پردو کورونو ته ټلویزیون پسې تلخ خدای خپل را کړو ما ته وایي وختانه په ټلویزیون کې چې کومه پهلواني کیږي د پیرنګیانو هغه سنډاګان زمونږ ښځې ګوري که نه ګوري یې که نه غاښونه خو دې نشته او زمونږ ښځې ګوري پښتانه لنګ وهئ لنګ وهئ چېرته پښتون پنجاب دی چې پتا حکومت کوي پښتون پنجاب دی چې ته د سپېږمو نه ځوړند کړی پښتون پنجاب دی چې 15 کاله وشو پتا یې په ګورنمنټ هاوس کې چې کوم شی مسلط کړی دی پښتنو تاسو خدای یو شی لري کوي دي ځای نه پښتانه ډرامو لته کړی تاسو کې سړی نشته په دې ټول صوبه سرحد کې سړی نشته
دې ارامتوب له تکړی چې بجلیګر مولا هم شیګانو نه 100 لکه روپۍ واغستې بجلیګر مولا په لمنه مونځ وکړي راشئ که تاسو د دوو نه پیدا یې یو سړی به داسې پیدا کوي چې کیسه خانې ته راولئ د 12 په شپه او دا ووایي چې او ما دله دا پیسې ورکړي یا د حکومت سړی یا د پبلک سړی نن نه 40 کاله مخکې الله دی مفتی عبدالقیوم غریق رحمت کی 40 کاله مخکې د دې انجمن بنیاد زمون په مشوره مفتی عبدالقیوم صاحب خو چې دا سنیان د شیعاګانو امام باړو ته او داغي جلوسونو ته راځي چې خپل یو انجمن ورته جوړ کو خپل علما راغوالو تقریرونه ورته کو چې اغه زینه کټ شي مونږ خدا درته کړی دا مونږ نو زما عزیزانو عرض میں داو خپه نشئ او که خپه شئ زما به څه وکئ مال 1 کروڑ روپے راکئ چې د لندن بینک کې کېدم اله وزیر کېږم خلق به وایي چې دا د اوس هم پرون وزیرو اوس قوم له څه کړي چې اوس نن مونږ له تقریرونه کوي نو چې د اوس ټکي نه وتښتم او د لندن په بینک پکې به اوسېږم نو یو وزیر ما ته وایي چې اسی د اوسا کې ایسی وزیر مالی سچ کے شاکی خدا دی قسم جڑے رستے تے تو لنگے لیا کہنے دوس لنگے یہ سچ کے شاکی ابل مرگری توی رازا دے باندے جھوکا نہ لگی چلار فضل اق دی خدایو بخی آغت ہوئی چاگا خو مونگ تا دسی ہوئی ویل بس دے مچیڑی صوبہ سرد کی یو بدماش زیم و یو بجلیگر مولا دے بنا چیڑی لس کاله گورنل پاتې شوی زمانوم به چې واورېدو دا فلیاق سره ناس پاستو خلقو نه تپوسو کوي چې هغه به زما متعلق څه ویل چې واحد سړی دا دی په صوبه سرحد کې چې تر اوسه مونږ کنټرول نه کړی څوک چې د اوقافو د وزیر شکراني علي زما غوندې خبرې کولی شي وای مولانا عبدالباقی شکرانی چی چاغستی و دا جی جاوید اللہ دے تخت بخت برقرار کہ جاوید جانا تخت بخت دی برقرار دا جاوید جان شکرانی چی سکوالی ادا سستنے والی جی جاتا وردی کی دا اوقاف منشتران زمان متعلق یو بیان کرنا چی دمرا لکم دلم ورکڑی او دی وی اوشر زکات والا دی ہوئی ز مزدوری کوم تجارت کوم زما دے مرگرو تا پتا دا او زان لروٹائے گٹم زما دا رحمان بابا عقیدہ دا اورنگزیب بادشاہ ورتوی چی کلا کلا زما دربار ترازا هغه ورته ز او ستا دربار ته ویلا ته رحمان بابا ورته وی نل پترخ کې می جانان پلاس کې می جان دے نل پترخ کې می جانان پلاس کې می جان دے زک اورنگ د زمانے زما غلام دے نن پترخ کے میں جانان پلاس کے میں جام دے زکا اورنگ دا زمانے زمان غلام دے اورنگزیب کا آرائش دا تخت و تاج کا خو مر گئے بیدا تخت و تاراج کا ز پترخ کے دیار تصویر گرزوم پلاس کے دمیو جام گرزوم اورنگزیب زتا خپل غلام گنما زبو ولستا دربار ترازم او ایو د پیښور خلکو
ستاسو د خدای په ذات قسمی چې د بجلیګر مولا فوټوم تروسا یا په ټي وي لیدلم نو هغه ورځ ماته یو وزیر وی څنګه چل دی مونږ نه خپای ښکار نه مالزه وزیران ترغه نه منم چې تر کومه پورې د پاکستان نه د لارډ میکاله قانون ورک شوی نه ملک د اسلام دی ملک د مسلمانانو دی او قانون پکې د چا دی د فیرنګیان الته اخبار کې بیانونه راځي که خیال می یو مناظره شروع ده د ښځې سربراهي جایز ده او که ناجایز ده او جایز ده او که ناجایز ده بېنظیره غریبه یې راټینګه کړې ده ټیک شو ښځې سربراهي شته که نشته ما ته وی چې دا څه چل دی یاره مال دا چل دا نه دی چل دا دی چې رحمان بابا ته چاوي چې راځه دلته مولیان راغلي جلسه ده چې تقریر واوري هغه وی زه ویو ورته وی رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقه رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقه چې غوږونی سي ناسخ غوندې اوزګار تا ودا تقریرونه چې کوي دا اوزګار دی او د عشق په کار کې باندې ما اوزګار نه دا اوزګار دی اول پاکستان خو به ال د اسلام ملک شي چې د پاکستان قانون قرآن شي کنه دا چې قانون قرآن شي نو بیا پاکستان اسلامی مملکت ته د ښځې سربراهي پکې جایز نه ده او چې قانون د پیرنګي دی نو په لندن او په دې ملک کې څه فرق دی خو د لندن ښځه ملک الزابت ته او زمونږه که بېنظیره شي نو غریبه ولې کافره کوئ رښتیا ووایي چې نواز شریف د بېنظیر ارمان در وستو که نه درې وستو په دې ګرمۍ کې تور واسکټه چولې خیال اوزګار یې سربراهي شته او نشته شته او نشته جایز دی او ناجایز دی جایز دی او ناجایز دی ته زما لاس کې قوت او پاور راواله چې زه تا ته بیا ووایم چې په پاکستان کې سیوا د الله نه او سیوا د جناب محمد رسول الله نه او سیوا د امام ابو حنیفه نه د بل مذهب نوم څوک واوړي چې سر ته قلم کم او د سرونو قلا جوړه نن ټیکېږي دا پاکستان نن یو اتو ورځو له ما غوندې ناړي په لاس کې ته ماله زور راکړه زه وګورم چې ما نه څوک سوړو نه بار راوځي وګور اتو ورځو ته وګوره چې ما نه په دې ملک کې د غیر مذهب نوم څوک واو شیعه په پاکستان کې د پاکستان اوسیدونکي دي ورته به وایم چې ټیک دننه ناستو سئ او دروازې بند کړئ که بار راووتی نو ما پیژنئ که نه ته وګوره چې کېږي که نه کېږي په ټولو ته پته ده ټولو ته پته ده پښتو خو ښه پوهېږي ټول که یو څلور اجراګانو هغې اتفاق وکړو خپلو چې دا ټول خلک غلې کوي دا مونږ څه بلا والي راځئ چې مونږ هم شروع شو په لاره کې اجراګان ناست دي درې په جوارو کې پټ دي او یو په لار کې ناست
چې لار کې ناسته نو یو کولال پر راغی خر مخ کې دی کولال ورپسې دی او لخته ور سره ده نو کولال لوخي خرڅ کړو پیسې خو ور سره وي نو دا اجرا ورته وی چې کولال ماما خپل جبه کې د خار کې خو زم شته کنه مستقل ډیپو دی جنډه بازار ورته وی دارشي ډیپو را کې دی رامداس کې یو دکاندار ویل به ار یو سیس په یو پیسه چاکو رومات په یو پیسه پاکستان کې ار یو سیس اجراګانو ډیپوم پکې اجرا ورته کولال ماما مونږ غلی ولار شو کو کس در سره هغه چې ورته دا چې کتلی چې دا خو اجرا دی هغه ول درګس چې څنګه ورکړې په دی وخت اجرا منډه کړې او نور مرګرو ته وی چې خور را پاسي ویل وی پیجندو سړی و پیجندو بس یو اجرا مخ کې او درې ورپسې په یو منډه لاړ د قوم د حکومت پیجندلې ده چې دا غسلور اجراګان دي تمانا والله کټت نن ملک وګوره د رشوت بازار لګېدلې بازار خبره څوک به رشوت نه کوي کسٹم کې چې سړی نوکرۍ څومره پیسې اچي ورشي پته و ایکسایز اینڈ ټیکسیشن کې چې برتی کیږي ورشي پته و سم بازار لګېدلې ورش او ورسیر چې ستا سرک او ویڼی پاس کوي راشي چې لاین درته وښیم تر چیف انجینیر پورې دا ورسیر لینک ټولو سره جنګېدلی داسې هره یو محکمه بازار لګېدلی دا به کېږي څنګه دا به کېږي اعلی چې زه د ملک سربراه او غټه غوښه خورم ټیپر او الوګان او کچالان خورم تا سره یو شان پزمکا سملم یو شان کټ کې سملم یو شان کور کې اوسېږم تو وګوره چې د ملک تکی کنه نن هغه وزیرانو لم د 5 लाख روپو فرنش په بنگلو کې شوه دی چې د چا په کلی کې کوټه نه و کینې راشي چې درته وخایم زه د اورېدو خبرې نه کوم خیمه یې درته په سترګو راشه ډاره چې څوک وسکي د شرابو نشه کې پولیس یې ونیسي دا سپیان نه دی الله دې د دې بلاګانو نه څه د شراب الا ډاکټر یې بوزي اسپیټال ته چې بوزي ډاکټر دوربین راوړي فل ډرینک رش د غریب زوی ټرس کلی دا د 10 روپو معاینه کړو په اسپیټال کې او پولیس چالان کړو جیل ته واستولو ټرایس کړو د بنگلو نه دا گاډونه لري کوي او د شپې ما سره شي راځي چې ورنن امباسم گاډ دی مونږ نه یې ساري ټرس کل نه اعلی ویس کی بوتل بیس کلی او په غډېدو به درته وخه په غډېدو ټولش پګړی
दायात आबाद د विस्की आला विस्की दुकान چا د پاره جوړ دی هغه له ترې مار نه دي هغه له د شامی روډ د یونیورسيټي روډ او د ډیفنس روډ بنگلو والا اویس کې التر تاسو غریبو خدای نور تبا کا چې تباش نور خدای غر کوټه پر در باندې خدای په 50 روپے چټاکای کا دا ټول آرام تو تاسو کړي سبب بیا غړېږي بلدیات انتخابات او زمونږ د جمعیت میټینګ مرپوري سالم مالبس د اسلام او د چواړیانو جمعدارای ته پاتې زایمه او زه چې منبر درو مذهب ولا تقریر کوم چې دله ووټ ورکړي څه به مچ دی به اسلام برابر کارونه به کې دا یو ولر د شاډن په طبيعت خرڅ ځکه چې دیم په شوق کې 43 کال د صدر ایوب د زمانه نواله ترننه کونسلرانو سمل ټیپر سیو دلته د پیښور یو میر جوړ شوی سورزولا ولزو کې میر شوم زو به ګرځم با او ټوله ته مې ویل کې زو به ګرځم والا راشي زمونږ د لنډي ارباب روډ سره کو ګوري ګرځم والا په لفظ لراغه په ګرځم نش بالا مانای ته د پی ډی ای وزیر راغه سرک دیر خیشو اوئے ایکسین انجینئر صاحب اے لنڈی دا بھی سب شروع کر اتا ورزی مونگ متیاز اس کے لی دی اتا ورزی ما دا اس لس ورزی مخ کی اتا ورزی زمونگ دا علاقے گٹر بندو دے کارپوریشن والاو اگا گٹر پاتو ورزو کے نشو کلاولے لس گزا کے گٹر دے لس گزا کې اته ورځو کې نشو کولاوله د ټول علاقې متیازي پاغي کې د ټوبل نلونه تیر دی او غلیک دی هغه لیکونو کې با متیازي د علاقې نه نوتی چې ټوبل بچالو شو متیازي به په مونږ راتلې مونږ بس کړي ما ته ورځي د متیازو په بو 10 کړو مونږ نه مکړي خدای دې دوی تبا کی د دې خدای بیړي غر کړي د دې خدای کور وای جامین پی وینځلی اورم پی غلی سکلین دی اته ورځې بجلیګر مولا پی ډی ای او د کارپوریشن د لاسه متیاز اسکلی چې اسکه مارو لګ د سړی ځامن شي سړی توپ زکای غټ سنډا ته لګلاس واچوي غټ سنډا دو میاشتې ستا صوبایي سیشن وشي 2 میاشتې په ایمان وایي چې د پیښور خلکو په پوه شوي یی چې د 2 میاشتې کې صوبایي اسمبلی کې څه فیصله وشوه پوه شوي یی 2 ممبرانو په دې جګړه وکړه چې کار پارکینګ کې زما موټر په نور ولاړی چت ورته نشته تا خدای د جهنم په نورو دروا ټول قوم د ګرمۍ نه سوځي بجلی بلم کم ځای ته ورسولو د سوی ګیس بلم کم ځای ته ورسولو غریب سړی ټلیفون نشي کولی 104 روپۍ یو کال شو لوکل کال یو چارجز دی هغې ته څه وایي ایکسایز ډیوټي ها د بجلی په بل باندې مسؤل ټیکس کور دی وران شنو دا مسؤل ټیکس واغه شیناله چې په سرک راځي کنه نو دا بجلی په سرک را روانې د ملکن زکه چې د مسؤل چونګو ټیکا چا سره ده چا سره نه مسؤل ټیکس د بجلی په بل باندې تاسو خو ول چې 100 یونټه بجلی به مفتی کا نو زه کوم چې مې کس نوروا
मानू रोवा के पियो नू रोवा के पिरावा नू रोवा के शहरियों में त्वानू रोवा। कम कम गम बद दे मल्क जाड़े खुदा रानी वली काबल गो रही द काबल खार द लंडर अंग्रेजान बरातल के सबक द नन जमीनी आफत खुपरे द च पखार नाजिल दे परुन्ना बलावरज आसमानी आफत पे नाजिल शो सैलाब पेरागे च द काबल पर तारीख के नौ रागले जरगुना खलक तेरे आप शू मृशु और पसऊना कोरुना तबाश वल्लाहिल अजीम ची पे खबर सरबम दामा में लगी पर खुदा कसम कमुंग द सड़ी जामन नशु मुंग सरबम खुदा दा चल गई आसमानी आफत बराबांदे नाजिल जमीनी आफत खो नाजिल का दुकानदार तो उधरेगे मसूर दी दाल के पावे 24 रुपए किलो ता करियानी दुकान 100 रुपए किलो दिया का सलीर कुर्बान दे मसूर दाल बख्वा खलकु द गरीबाई द वजो खोड़ो दा सेवा कने गरीबानो पर दाल खोड़ो जके च वाखा बे अगस्ते नशवा नन द मसूर दाल पर 24 रुपए किलो हम मसूर दाल कम देना लाड़ो तो चल यो में हज कसाब वाली और द मंडई न द कसाब कोर तराजी 100 रुपए पे द सरकार टैक्स लगे देने पलारा के बदमाशान वर तकीन कसाब लबिया ब कसाब संग 30 रुपए किलो न वर कहीं कि कसाब 30 रुपए किलो वर की नो मजिस्ट्रेट दलते और था यो पकी गिरे वाला कानून दिलास के वागे मक्के स्पायनो तबेचू च मक्के अल्लाह च दी लाडर वर ओ बिया च मजिस्ट्रेट वर तो प बटूनो मड़ा दाग को नाटिश न की वो है जजी 3/6 फूट के पे बांधे परचा दा दुकानदारान वो 3/6 फूट ताने ते ची बूट तानेदार तो वही चियर स्पेले राप्रेद ब्या बसार नजीदा नान बेलेबल पे जाने हाँ सरवाले फजन तो पी जाने तो सकार के हाँ पिन टोपा सकार के हाँ सकार के सुरंग वर्के खास टाइम के जान ला मजदूरी खुदा पे जंगली नॉन बेलेबल माना दा चिदा नाकाबिले जमानत दा 3/6 फूट चिदे द मसूर दाल ग्रान खर्च वाखा ग्रान खा देखो गोरी दद नागे पौरज वाखा खर्चा करे देखो गो कद नागे पौरज दुकानदार था द पीर पौरज वाखा पाती शी और द मंगल पौरज खर्च की जिस खान शी आखो दी 3/6 फूट की चालानी ठीक शो आओ द शुबे सरकड़ी चरगान वाखा खोड़ल गौरज नाजायज दिकन ठीक दा वाखा खोड़ल नो द शुबे सरकड़ी चरगान च द चाकोर ता चिकन जी नो आगता चरगान खोड़ल जायज दी आवले प 3/6 फूट के न चालानी वाली दखम को खाओ खोड़ा का खा 3/6 फूट के ज रेड़े वाला है असिवम चिकम मल्क की द ज़ल्म दा इंतहाई अगर मल्क बखौरज बूरी जरेड़े वाला है 10 रुपो सब्जी में परेड़ा के अचोले दा या फ्रूट में अचोली दी पदे नोर के रवान प सरक आखर सोम ओ मामा दा अमृत सनक दी
जी 5 रुपए हाँ कानून दे लास के वापस सरकारी रेट सलोर दे विनी गाड़ेम पर ला रही की वाची और सड़ेम की नहीं गाड़े थी कमेठाई तब बूझी अब अमृत तिद्वी खोरी गाड़े अल तो उधर दे 3/6 फुट की चालान औरत जमुन दुकान ते और आगे कसम पे खुदा दे चे कर्ज 50 रुपए वक्त वे मजिस्ट्रेट जुर्म कमरा सर नगद इश्तना 50 रुपए कम्मल की चे द ज़ल्म दा इंतहा देखो गोरे द सब्जी मंडई अड़तियान और द फ्रूट मंडई अड़तियान करोड़पतियान चाचे पयाव यो पेरा के द काबल प द निम्बुआनो पयाव पेरा के बे 3 लाख रुपए गटली अगवाली नहीं सही 3/6 फुट की द सब्जी मंडई अड़तियान और द फ्रूट मंडई अड़तियान आप 3/6 फुट के चावावरे दो चे मजिस्ट्रेट नहीं वाले चावावरे हाँ यो सरजनास्त द माल्टो जमाना वा सलामकुम अजी से संग जोड़ यरा बेगाने माल्टे को दुमरा ला करे टू नौवत नोर संगाल दे तबियत ते खरे फला वो च माल अफसर दा से वकत कन जरगले शो वे खाजी से बिया बच्चा खबर मस्जिद अजी से चोको वे दा जमा अशना माल अशना दे नो दा प्लाने तो वाइलम नामा खै पे जने गड्ढा बले गुंदे दे फ्रूटो मंडई हाँ न چې د شپې بنگلو ته کریټونه ټکسیم شي پاګې د ورځې مجسټریټ ورتلی شي کمل کې چې د ظلم دا حالي دیکھو ګوره په غریب سړي د زوی واده دی چرته پودړه غوندې ډمه راوستې دا کوساډه باغوندې کنه उजरा की गड़ई दालाके से चो से बोर पे राश वही ता इजाजत अगस्ते ऐसे चोना ताने न चिडमा गाड़े चलता वीनी से मारा टूलू नी सी ताना क्या वालात की वाच कुर्बान देश में से चो से खुदा दी मुंगतम पने करा मदद का दादन इश्तरहाल डमा चाबल और द काबल न रागले वो हुकूमत वाला एजाज वर्कोलो निश्तरहाल के गड़े दादी वाली उन्नी हुआ अब अब्बला द बनू दा कदा कम ज्यादा शकीला पनिश्तरहाल के चे मोतबरो तडमा गड़ीगी आगे द पारा ताजीरात पाकिस्तान निश्ता او غریب لکه په اجره کې ګډه شو نه غي د لپاره تعزیرات پاکستان د تاسو ملک د تاسو حکومت د تاسو د ملک قانون څه ته وایي قانون دې ته وایي چې یو خضر علی عمر فاروق تا حضرت عمر په باغ کې ناشته او ورته आवाज کوي چې عمر دل تراشه تعال حضرت عمر په منډه ورته راغی ول بیبي وایا ورته ول دا قران چې تدکم قران خلیفہ دا تا د پاره ده کومنګ د پاره ده کار چا د پاره ده ول بیبي دار چا د پاره ده ول دا زماغي کې معشوم دا ستا امانت ته ستا د زوی نه دا ما سره پیدا شوه دي او وګورم چې ته په قران څومره عمل ول بیبي غم مکوا کور تلاړو زوی د وختونه ونیو بار را روان کو چې تا پلانې خزي سره بدفعلی کړي دا زوی اقبال جرم کو چې کړي مې سړی روغو راوی غفتو مسجد نبوی سره ادرولو جلادانو ته وي
چې ما په دې زوی د سلو درو حکم کو لگاوې کړ جرګه والا رااله چې دا زوی د قرآن ډېر مزیدار وای مونږ ووهه خو دته څه مه وایه حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوی چې ولا تزر وازرة وزر اخرى دا اللہ قانون دا نه دی چې دی یو گناہ بل ته په سر شي هم دی بو پلار امیر المومنین دی ورته ولاړ دی او زوی په درو والے کیږي دا د غلام اسحاق زوم نو چې بل ملک ته په خیر خیریت واستول وایستول کنه تیکڑی نن سبا خو ملک دا دی چې د ابای خپلې سرې سترګې یو ملا زوی ښکار ته تللی و هلکانو بل څه نه دي میلاو ګیدړي ویشتې چې ګیدړي ویشته هلکانو ورته ویل چې ای ته مردار ہے هغه ویل کون کہندے کہ مردار ہے مولا دا پتر میں آمد مردار تے حلال تسی سمجھ دے حلال ہے چراغ پلار ته وی چې میاں جی ګیدړ حلال ہے هغه وی چې نا مردار کون آنکھنے کے حلال ہے هغه چې نور جمال آنکھنے کے حلال تیرا پتر آنکھنے کے حلال هغه به پھر ټیرو میں کتاب وکا کتاب راغسته دے سینی ولې دي سو میاں کتاب نا مسئلہ کہ جتھے میاں نور جمال ګیدړ شجړ سب حلال نور جمال جتھے ہوئے اتھے گدڑ مدڑ ساڑے حلال ہوندے نا اس چې دا ابای خپلوی مزے کوا او کده بابا خپلوی بیڑا دے دا پلارم غر کړ اشنائی ابای سره جوړه کوي به خموزه په خبره نه پويږي ابای پیدا کړ نه حضرت عمر ولار دے اوزے پا درو باندی لگاویگی لگیا دے چاتیا درے او لگی دو ویل بابا تگے شم لگے او براکا حضرت عمر ورتوئی بچی اما دا حد اجرا پا وقت کی چالا مبن دی ورکڑی کتالا میں او بدر کڑی نے خدای برانا ناراض چی بل مجرم لدے او بنوی ورکڑی پا دا سی وقت کے اوزوی لورکے شل درې پاتې دي که اوبه ژوندی پاتې شوې نو اوبه به وڅکي او که مړ شوې نو ستا اوبه به په حوض کوثر د جناب محمد رسول الله د لاسه وي چې سلمه دوره ولګېدو راوغورځېدو انا لله و انا الیه راجعون قانون دې ته وایي او ایمان دې ته وایي کہ پخپل کور رانا او پزوی رالم نو لگاوی کو او خاورو لایولی گل نن چې د غټو دولتو در سره سره سترګې دی وی مالو بنگلاوا کرو فرو شراب سکم خیر دے ډمه ګډاوم خیر دے که قانون کې ډمه ګډول جرم دے نو ډمه ګډول خو په ارزه کې جرم دے کنه دادا نو په نشترحال کې جائز ده او د غریب په اجره کې ناجائز ده او عبدالرب نشتر خو په پاکستان کې یو لوی سړی تیر شوی دی او قابل او د ټاپ سړی تیر شوی دی داغه دومره نوم سپک شو چې تاسو په ډمخانه باندې ایښی دی اس بار وفات نرستو با پنشترحال کی جشن خیبر لگی کبھی آورت لگی جشن خیبر نو عزیزانو خبر دادا چی دینم پریخ ہے اللہم پریخ ہے اسلامم پریخ ہے نو خدای تاسو پریخی ہے چې خدای تاسو پریخی نو د یو ورځې نه به بلې له ذلیلېږئ د بلې نه به بلې له کېږئ د بلې نه به بلې له کېږئ په تاڼو کې تاسو ذلیل یئ په کچرو کې تاسو ذلیل یئ په اسپتالونو کې تاسو ذلیل یئ په دفترونو کې تاسو ذلیل یئ هیڅ چېرته به د عزت ژوند درته نصیب نشي چې څو پورې
تاسو خدای ته او د خدای دین ته سرنګون شوي دي تانې له چې ورشئ تاسو گنج کې خو یا دا شاډن نبار دا زم ډېر خطرناک دی تا په لاره چې روان یې اولدار ورپسې راشي چې خان دې غواړي نو په سړک خدا سره روانې که نه چې تاڼې کم نه السلام علیکم مرزا مرزا داسې چل کړي چې کی نه تا نړه بوټ دي ما خو ستاسو ایمانونه کتلي دي که نه السلام علیکم جی تاسو راغوښته کېناسته بار نو بار روزي نو داسې ناست دي د دیوال سر په خپو ناست بینچ هم نه چې پې کښېني داسې ناست چې په دې کې یو ګل والا راشي خان ملزم راوسته او جی راوسته السلام علیکم جی السلام علیکم ها اتای رتی بوټوز چې جی ما خو چپ داسې در سره شوي دي که نه دي ها دا خدای رانیولي دا در سره